خيار جنیوا وی د الک نه تاسو ما غالک ته ویل ک طلاق دی ولې ورکول اول خدا تاسو یاره بس وی ورمه کنه مې ولې دی ورکاو نو سره ښکته مې تا ته ویم کنه لکه طلاق دی ولې ورکاو غږی نه نیرونو غکاونه بل چا غکاو او ما تر وړو مور وی دا جنې د خزو په خزو لم خپکیږي ما ته ویلې رخکولې جنې عمر نم کما ده پرنګم خولې ده او فقد قامتم خولې ده او کشره ولا جنې ده ویلې سپیره ولا ولې دا طلاق ورکاو ما غي ته ګورې د خزو صفت بسړی ته نه کېدا په شریعت کې ګناه دا منه خو ما وی که خمه دا جنې ډېر خولې ده یو مې که خاوند دی ولا ولید ولې وی هغه خولې ده مې د سوار لسمې سپومې به پیو بخې وی دا ولې بیا ولې طلاق ورکوي مې سړی چې دی دا هلک چې ته یادې جنې ښکلې ده مې دا هلک غاښونه بار یو شپېته ګزه روتې دي او مې دا دونه غټ د باټینګڼو مره پوزه یم ټول مخ ته پوزې نیولې او تک تور شکل یې دا زیړ څښا غاښونه لکه چې نسوارې به پورې ښه مږلي څښا بینې د دې خولې نه روان دی ګوره دومره سپېره لکه څه خرڅول په تخ باندې د قصابانو لرې کلمې خرڅوي ټیک ده تجارت کې څه ګناه نه ده خو دې اندازه تاسو ته صرف ښیم او جنې بیا هم وایي مولانا صاحب که څه کېږي ما لو که خیر دی وایي ما ته 100 رشتې ولاړې دي زما خپل رشته داران ما غواړي ما ته هېڅ کمي نشته خو دې سپېرله څوک ښځه نه ورکوي نو خیر دی که څه طریقه جوړېږي ما ته وښایه چې زه واپس ته د ښځه شم ګوره ښځې ته ګوره نو مې طلاق یې پسه درکړې خو غږ نه کوي وایي مولوي صاحب وایي سار وختي مې پاسه ومانځله اوبه مې ولا لوټه ګرمه کړه جمع ما وی اله اوبه مې دله ګرمه کړې پاسه هی کول نه پاسې بیا ورپسې رالم چې سړیا جمع ده نه کېږي مانځله لاړ چې خوا کې جومات دی ها کوي نه پاسې لاړم پراټا ګی چې سوه مې ولا پاخه کړه چې دی به دکان ته بیا ولا رالم چې نیک بخته مونځ وشو پاسه دکان ته به م ځې مونځ کور قضا وکړه نیک بخته په نرمۍ په مینت جنګ ورسره نشم کولی وی مې ستغه نشم کولی ډبل مې په نرمۍ مې ورته ووی بیا ولا رالم چې د نه سړه شوه پاسه مونځ وکړه نیک بخته وایي د بلستن نه یې مخ راوویسته وایي ما ته وایي چې د ملا لور هر وخته ما تنګې زما په درېو طلاقو طلاقه کړې یعنی یو انسان د شکر ادا کی د داسې ښځې چې تا له اوبه ګرمې کي د داسې ښځې چې تا منزله پاسوي ته به ښځه پاسوې که تا به پاسوي او ته په هغې کې طلاق ورکړه یاره هلته خښته پرته وه مې پې ورغروال مې ورکړه چې په دا مازدیګر دی وم تا خدای خلکو راونیموي ته خو جګړې کې مې جګړه نه دا دله وجل پکار ته خپله خور نه لرې چې ستا خور ته څوک داسې وکړي ته خپله لور نه لرې چې ستا لور له څوک درې طلاقه ورکړي او کور ته یې دله راولېږي دا پردی لور ده دا پردی لور خور ده ولې ظلم کوئ ظالمانو څه چل شوی دی جو ډېر غوسه ومه که نه مې اوس د غوسه یا الله زما رښتوب وایي بله ورځ ما ته چا ټېلیفون وکړه بله ورځ ښځې سره سړی په جګړه شوی دی ښځې سره مې ته د سړي له ټېلیفون ورکړه ښځې ما ته وی مې سړي له ورکړه ټېلیفون 3 ځله قرآن شریف راغښتی دی او د لیټرین د پاسه یې غورځولی دی کوم خوا لاړی د خدای نه نه یېرېږي خدای سره جنګ کې ولې ښځې سره جګړه وه نو مې په ښځه ولې نه ورتلی چې وی نه پوهېدم چې ډېر سخت غوسه ومه نو مې چې نه پوهېدې په ښځه ولې نه ورتې وی بیا جنجال جوړېده مې دونه خو پوهېدې چې په ښځه نشم ورتې جنجال جوړېده او د خدای په قرآن ورځې زما وروڼو مستي به نه کوې عاجزي وکړې کبر مه کوئ ګورې د نه بوځي الله رسول وایي او حدیث قدسي دی چې الله فرمایي دا حدیث قدسی دی الکبریا و ردائی لوی زما صادر دی ګوره که زما صادر کې ما سره څوک ځان را در نه کوي نو ذلیل به یې کوم کبر مه کوئ لویي مه کوئ ښځو سره ښکلی ژوند تېر کې انسان دی که څه غلطي تېو شي معافې کې او زنانو ته م ویم چې تاسو هم د خپلو خاوندانو قدر وکړئ عزت وکړئ حضور پاک فرمایي که د الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وی نو لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن ما به ښځو ته حکم کړو چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ نو ښځه به د خاوند خیال ساتي او خاوند د ښځې د یو بل ستغه اوړی برداشت کوئ برداشت یو بل سره محبت او مینه قایمه کې دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر وینا ده نو دا څو خبرې مې درته عرض کړلې او تاسو هم وختي ملګري راغلی یو دعا به وکړو که خیر انشاءالله نو بس بیا خو ټول ملګري راغلی نو کور ته به دی که ډوډۍ نه رښتیا ده ډوډۍ وخت دی که نه دا بعضې ملګري دوستان ولاړ دي هلکه دوی له هم ځای برابر کړي